هغه سیټینګ چې د لپټاپ بیټرۍ لپاره ضروري دی 10 دانې دي که غواړې زر بیټرۍ دې خرابه نه شي زر چارج مصرف نه کړي او زر کیفیت هم بیټرۍ له لاسه ور او زر بیټرۍ دې ګرمه نه شي دا سیټینګ باید ورته وکړئ نور به په ویډیو کې وګورو Welcome Afghan World Education Center. Start a video. چینل سبسکرایب او د زنګ علامه فعال کړئ چې ترڅو د ټولو نه مخکې تاسو ته زما نوې ویډیوګانې ورسیږي بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې سکرین مخې ته راغلو موږ کولی شو چې دغې ساحې نه موږ راوړو موږ سره دلته د بیټرۍ علامه یې ښه که چیرې دلته موږ سره د بیټرۍ علامه نه وي موږ دې نه کولی شو چې لیفټ بټن ووایي پاور آپشن کله چې موږ سره دا صفحه خلاصه شو موږ کولی شو چې تنظیمات راوړو او بله طریقه موږ کولی شو کنټرول پینل ته لاړ شو ښه کنټرول پینل دلته ولیکه کنټرول چې کله کنټرول پینل دې ولیکه راشه کنټرول پینل ته کنټرول پینل له پاور آپشن ووهه کله چې موږ سره پاور آپشن خلاص شي موږ ته دلته راځي چې choose that the power button do کله چې ته پاور بټن ووایې یعنې هغه بټن موږ ته ښیي که نه چې موږ سره کمپیوټر ګول او چالان کېږي شټ ډاون کېږي موږ سره هغه بټنه ښیي دلته موږ سره دوه حالته دي یو آن بیټري او بل چې دی پلګ ان آن بیټري کوم حالت ته وایي کله چې لپټاپ په برق کې نه فقط په لپټاپ په بیټرۍ باندې کار کوي پلګ ان کله چې مثال چارج کړي زموږ لپټاپ یعنی برق حالت کې چارجګر وصلي کمپیوټر سره دا حالت ده کله چې زه پاور بټن وهم ما سره کوم حالت چې دلته ماته چیخي ها کله چې زه پاور بټن وهم ما سره هایبرنیټ دلته موږ نور آپشن مرزو ډو نثینګ هیڅ عکس العمل د ما سره ونه ښیي دلته سلیپ یعنی خوب حالت ته د زما کمپیوټر لاړ شي دلته د هایبرنیټ او شټ ډاون ټرن آف د ډسپلی زه دلته هایبرنیټ استعمالوم ځکه تاسو کولی شئ چې سلیپ حالت هم انتخاب ځکه چې هایبرنیټ زما خو هایبرنیټ یو کار دا ښه دی زما سره دا کنټرول پینل خلاص دی کله چې زه پاور بټن ووهم ما سره بیرته هم دغه آپشن ما سره خلاصیږي څه فرق پکې نه راځيږي نه کلوزیږي را سره هایبرنیټ دا کار ښه دی او کله چې لپټاپ یعنی په برق کې کوم حالت دی کله چې ته پاور بټن ووهې یا ته کولی شې ډو نثینګ سلیپ انتخاب کې هایبرنیټ انتخاب کې شټ ډاون انتخاب کې هر یو ستا خوښه یي سلیپ که انتخاب کې دا تاسو خپل مربوط دی کوم چې ته انتخابه زما خو هایبرنیټ خوښېږي اول نه مې درته ویل ټول مې هایبرنیټ ته کړي دي ښه دلته موږ سره بل آپشن چې ده when I press the sleep button کله چې ته یعنې وهې د کیبورډ نه سلیپ بټن تا سره د کوم حالت چې کله چې موږ سره یعنې کوم حالت کې بیټرۍ په حالت کې کله چې موږ سره د برق په حالت کې یعنې بیټرۍ په حالت کې همدغه ما سره هایبرنیټ صحیح ده تا چې کوم خوښېږي ما خو بیا هم وویلې څو ځله ما دا تکرار کړ کوم چې ستا خوښېږي هایبرنیټ همدا هایبرنیټ ما انتخاب کړی دی دلته ما ته چې وایي when I close the lid یعنې کله چې ته د ډسکټاپ سکرین دا صفحه کته کې یعنې بنده کې لکه چې یو کتاب بنده که نه موږ بعضې وخت دلته موږ سره ګرافیک حالت دی موږ سره ګورو تصویر کې په عکس کې کوم حالت دی یعنې دغسې چې ته د لپټاپ دا مخه کته کې بنده کې که نه کوم حالت دی موږ سره شي زه ورته وایم کله چې زه دا کته کوم ما سره د سلیپ حالت ته لاړ شي کله چې د برق په حالت کې ما سره کوم حالت ته لاړ شي دا هم سلیپ غواړم دلته به سیف چینجز وهئ موږ سره دا ثبتېږي زه نه غواړم چې ثبت شي دا به بیا هایبرنیټ ته کوم دلته به سیف چینجز ووهئ دلته به موږ سره ټول ثبت شي هدې کې بیا موږ سره کوم آپشن بل مهم دی ښه چوز وین د کمپیوټر سلیپ ته خوښ که یعنې څه وخت کمپیوټر کې ته ګوتې ونه وهې تا سره د خوب حالت ته لاړ شي یعنې صفحه دې بنده شي وګوره ټرن آف د ډسپلی څومره وخت بعد کمپیوټر صفحه بنده شي یعنې ما سره صفحه بندې ښه ګوره دلته ما ته د صفحې بازې کړه ښه څو دقیقې بعد چې څومره کم حالت یې ښه ده هغه حالت ما ته ښیي چې زه کمپیوټر کې ګوتې ونه وهم ما سره همدا یو توره صفحه چې راځي که په کمپیوټر دغه حالت زه ښیم درته دا حالت د ما سره راشي که چیرې په بیټرۍ کې ښه زه چې کله کمپیوټر کیبورډ ته 3 دقیقې یا لاس ونیسم بعد ما سره دا صفحه بنده شي دلته ما سره کوم حالت دی پلګ ان یعنې په برق کې چې کېدی چارج کې چې کله زموږ کمپیوټر یې هغه حالت دی دا زه غواړم 15 دقیقې چې زه کمپیوټر ته لاس ونیسم باید ما سره صفحه بنده شي دلته but the computer to sleep چې کله ما سره کمپیوټر خوب حالت ته لاړ شي څو دقیقې
ته غواړې. مثال که چیرې ته ډېر په کمپیوټر کې لاس وهې که نه جګېږي او راځې کمپیوټر ته که نه هغه ته بیا کولی شې چې ډېر وخت ورته ونیسئ، 1 ساعت ونیسئ، 45 دقیقې، نیم ساعت. خو زه غواړم چې 15 دقیقې د لپټاپ بټرۍ کې ښه کار کوي موږ سره، سمه ده. او دلته څو دقیقې انتخاب کړي، دلته د 10 دقیقې انتخابوم، دا 10 دقیقې ما سره صحیح دي. کله چې ما سره د برق په حالت کې څومره وخت زه ګوتې ونه وهم کمپیوټر په سکرین باندې ما سره د دا ګول شي 10 دقیقې صحیح ده. سیف چینجز به ووهئ موږ سره ثبتېږي. موږ سره دغه سیټینګ د بټرۍ دا موږ سره ډېر ښه کار کوي. که چیرې کوم سوال پیشنهاد لرې په کمنټ کې راته ولي. مننه چې تر اوسه راسره وئ. دلته هم تاسو ته 2 ویډیوګانې وړاندیز کوم، کیدای شي خوښ یم چې دا ویډیوګانې هم له لاسه مه ورکوئ. Afghan World Education subscribe, bell icon, like, comment, share. Thanks for watching you.